السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د تیزابي بطري د جوړښت د موادو په رابطه باندې ده. لکه څنګه چې موږ په تیرو درسونو کې د بطرۍ په رابطه باندې مهم معلومات ورکړل چې بطري څه ته ویل کېږي. بطري یو برېښنایي آله ده چې د کیمیکل انرژي څخه الکتریکل انرژي یعنې د کیمیکل موادو څخه دا برقي انرژي تولیدوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي. به چې موږ ویلې چې بطرۍ ډېر ډولونه لري او مهم ډولونه د بطرۍ نه چې دا په دوه ډوله دي چې یو ته وایي ډرای بطري او بل ته وایي لیډ اسید بطري. ډرای بطري وچې بطرۍ ته وایي چې هغه هم په ډېرو ډولونو او قسمونو باندې دي او بل تیزابي بطري ده چې دا هم په ډېرو ډولونو او قسمونو باندې دي. نو د تیزابي بطري زموږ نن موضوع چې دا د تیزابي بطري د جوړښت د موادو په رابطه باندې ده چې دې کې کومو مهمو کمپوننټ او کوم مهم وسایل لګېدلي. لکه څنګه چې تاسې په دې وایټ بورډ باندې وینئ موږ مکمله لیډ اسید بطري جوړه کړې ده او د هغې کې چې کوم پارټ دي کوم چې کوم دی د دې هغه برخې دي هغه موږ ورته لیکلي چې دغه برخې لري. اول راځو دوستانو عموما په تیزابي بطري کې دغه څلور مهمو کمپوننټ دي یا دغه څلور مهم وسایل دي چې هغه په ترتیب سره غواړم تاسو ته ذکر کوم. په تیزابي بطري کې اول چې دی د بطرۍ چې دی الیمنټ دی. الیمنټ کې څو شیونه موجود دي. یو چې دی سپریټر پکې موجود دی چې کوم عایق وي یو پازیټیو نیګیټیو پلیټونه پکې موجود دي. بل په دې کې بیا د بلاکونو کنیکشن دی. بیا د بلاکونو کنیکشن چې دی دغه موږ هره بطرۍ کې شپږ بلاکونه لرو. بیا د دې سیریز کنیکشن دی. دغه ټول سیستم د الکتریشن چې کوم په دې بطرۍ کې برابرېږي نو دغې ته بطري الیمنټ ویل کېږي. دویم پوزیشن کې د بطري چې کوم دی کور دی. کور تاسو ته پته ده چې د بطرۍ کور دې ته کور ته چې کیس هم ویل کېږي او دې ته چې کوم دی کنټینر هم ویل کېږي. دا کور وایي د داسې هارډ رابر څخه جوړ شوی دی چې د تیزابو هر قسم تیزابو د لیول هغه مقاومت کوي. یعنې په اسانۍ سره چې کوم دا ګرمېږي نه هیټ کېږي نه راغونډېږي نه ګور کېږي نو دغه کور چې دی دې ته چې ویل کېږي دې ته د بطرۍ کور یا د بطرۍ چې کوم دی کنټینر او یا د بطرۍ چې کوم دی هغه کیسینګ ویل کېږي. دویم په بطرۍ کې مهم سیستم چې دی هغه د بطري ونډ دی پلګ دی. ونډ پلګ دې ته وایي چې هغه شمې چې کوم تاسې بره وینئ چې دا د بطرۍ د بره کومې شمې لګېدلي دغې ته د بطرۍ وینټ پلګ ویل کېږي. دغه وایي چې دی په دې کې پازیټیو او نیګیټیو یعنې مثبت او منفي پینټونه یعنې دغه وینټونه لري او دغې باندې تاسې کولی شئ چې د دغې نه استفاده وکړئ. نو دغه وینټونه چې دي دغه هم د بطرۍ چې دی مهم پارټ دي. بل په بطرۍ کې څلورم پوزیشن کې د بطرۍ چې دی د تیزابي بطري لیډ اسید دي تیزاب دي. چیرې تیزاب دي. نو دغه بطرۍ چې ټوله مکمل شي د دې چې کوم دی الیمنټ د دې کور او د دې وینټ پلګ او د دا چې ټول مکمل شو نو د دې نه وروسته بیا دې ته موږ تیزاب اچوو. دغه تیزابو لیول د ژمي تاسو ته معلوم دي چې 14.5 گیج دی او د اوړي 12.5 گیج دی. دا بطرۍ ته به وراچوئ تر څو ستاسې بطري په نورمال ډول باندې او د لانګ ټایم لپاره د دې څخه استفاده وکړئ. بله مهمه خبره په دې کې تیزابو کې دا ده چې په بطرۍ کې دوه قسمه لیولې موجودې دي چې یو لیول چې دی افر لیول ورته وایي بل ته وایي لاور لیول. تاسو چې کله تیزاب وراچوئ نو یو ته وایي هغه پل لیول او یو ته وایي درمیانه لیول. دغه اپر او لاور لیول یعنې پل لیول او درمیانه لیول یا کمزوری لیول. نو تاسې به چې دی د افر لیول دلته خپلې نښې لري بطري به تاسې وګورئ د افر لیول په اندازه باندې به دې ته تیزاب ور واچوئ. کله چې به تاسې د دې تیزاب ګورئ چې کوئ او مطلب ستاسې سره بطري نو تاسې کولی شئ د هایډرومیټر په واسطه باندې د تیزابو گیج لیول هغه چیک کړئ. نو په راتلونکي به انشاءالله موږ د هایډرومیټر په رابطه باندې به بیا او عملي به دلته بطري مطلب راوړو. بیا به هایډرومیټر چې دی دغه د هغې په واسطه باندې به بیا چې موږ ګورو دا د بطرۍ لیول به ګورو. نو د بطرۍ دغه مهم کمپوننټ و چې ستاسې په حضور کې ما ذکر کړل نو دغلته تاسې وینئ چې د هرې برخې ته موږ چې کومې برخې پورې تعلق لري یا مطلب د هغې سره تړلي وي هغه موږ ستاسې سره ذکر کړي چې تاسې وینئ دلته مطلب ترمینل چې کوم دی ټوسټ دی ترمینل ټوسټ ته راځو. بیا په بطرۍ کې چې دی هغه ټوسټ دې ته ویل کېږي چې کله په دې بطرۍ کې موږ تیزاب واچو او بطرۍ مطلب نور آماده شي د دې هر څه برابر شي مطلب د دې الیمنټ برابر شو د دې بطرۍ کور برابر شي د دې وینټ چې کوم دی پلګ برابر شي دې ته موږ تیزاب واچول. نو د دې نه وروسته بیا هغه کم چې دی د سره پلیټونه دي او هغې باندې موږ بسته کوو. باید چې هغه تاسې وګورئ چیږې کوي چې خلاص دي که نه دي باید چې هغه هم خلاص وي او هغه چې کومه تاسې کله بطري چارجوئ نو باید چې داسې پول ټیټ نه کوئ تر څو ستاسې په دې بطریانو کې ګیس او هوا دا سیستم برابر نه شي د چارج کولو په وخت کې او ستاسې بطري زر د منځه لاندې نه شي. نو ښه خبره دا ده کله چې تاسې بطري چارجوئ نو باید دغه د ترمینل ټوسټ چې دی دا باید تاسې ډیله ولګوئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې
چې د تیزابي بټري د جوړښت او موادو په رابطه باندې وه. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.